السلام علیکم زما رونو زما خویندو زه ناصر علي نن بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او زمونږ نننی ټاپک زمونږ نننی موضوع سوشل میډیا یو نو سوشل میډیا از کیلینګ یور ټایم تاسو ته پته ده سوشل میډیا چې دی نو هغه زمونږ د ټایم تباہي کوي هغه زمونږ د وخت بربادي کوي یو مایټ بی تھینکینګ هاو کې دې شي چې تاسو دا سوچ کوئ چې څنګه بیکاز یو بلیو دیټ یو آر لرنینګ نیو ثینګز وایل یوزینګ د سوشل میډیا ځکه چې تاسو دا سوچ کوئ چې موږ سوشل میډیا یوز کوو نو موږ د هغې نه نیو لرنینګ کوو موږ د هغې نه زده کړه کوو یس یو مایټ بی رایټ کیدای شي چې همداسې وي بٹ د پرابلم از دیټ یو آر سکرولینګ سوشل میډیا فار هاورز اینڈ ډونټ ټیک اینی ایکشن مسله دا ده پرابلم دا ده چې تاسو ټول ورځ نښتې سکرولینګ کوئ بس مخکې چې نور ساړه وي سکرولینګ کوئ په ګنټو باندې خو د هغې تاسو څه ایکشن نه اخلئ اف یو ډونټ ټیک ایکشن یو فورګیټ وټ یو لرن او چې تاسو کله ایکشن نه اخلئ نو تاسو نه یېرېږي تاسو دا نه یادېږي چې ما نن څه وکتل او ما نن څه زده کړه وکړه او څه نه د بیسټ وے to use social media to your advantage is that د ټولو نه بهترینه طریقه دا ده د سوشل میډیا چې تاسو د هغې نه څه اډوانټیج واخلئ د هغې نه څه پیدا واخلئ minimize your scrolling time and whatever you learn try to implement that things immediately خپل ټایم چې کم دی د سکرولینګ هغه چې نو هغه ریډیوس کړئ هغه کم کړئ او چې تاسو څه هم د ستاسو مخې ته درځي او د ستاسو په ذهن کې دا وي چې یاره دې کې زما دپاره د لرنینګ دپاره څه شته نو هغه څیز چې دی نو هغه د مخې سره عملي جامه هغې ته پهناوه وی هغې چې دی نو د هغې نه لرنینګ کوئ هغه په ځان باندې امپلیمنټ کوئ د هغې د یادولو کولو کوشش کوئ لرنینګ از ګډ زده کړه چې نو هغه ډېر ښه خبره ده بٹ وین یو اپلای دیٹ لرنینګ ټو یور ریل لایف دین اټ بیکمز یور سوپر پاور خو چې کله تاسو هغه زده کړه هغه لرنینګ کله خپل ریل لایف کې واچوئ دین اټ بیکمز یور سوپر پاور نو هغه بیا د ستاسو یو سوپر پاور شي ستاسو نه یو عظیم انسان جوړ کړي امید لرم چې د ستاسو به زما خبره په سوچ سمجھ کې راغلې وي ډېره مننه د دې میسج اورېدو دپاره